الله پاک د نویو مسؤلینو ته د ښه خدمت کولو توفیق ورکړي. دا خو موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې نظام کې تغییر او تبدیل دا اصل ده، او دا تغییر او تبدیل چې راځي دا د کارونو د بهبود لپاره، د ښه تنظیم لپاره. تغییر او تبدیل کې راوستلي د امارت نظام دغه ډول ده، کله کله ولسوال څخه والي جوړوي، له والي څخه بیا ولسوال جوړوي. همدارنګه په نورو ادارو کې ټولو کې دغه مشرتابه زموږ ته موږ اطاعت کوو او خپل مهر به غاړې خلاصې کړي دي، د خپل ځان لپاره د مهر به اطمینان ورکړی دی. حتی پرون باندې اطمینان ورته ورکړي چې که تاسو یو ډېر وړوکی په عمر باندې کم او په تجربه باندې کم څوک راوړي او زما پر ځای زه به اطاعت کوم. عرض مې دا د قدرمنو ملګرو له هر څه نه دمخه په یو وار نه په کراتو مراتو باندې د دې حق لرو راباندې لازمه ده چې شپه ورځ ووایي الحمدلله، او تنها په دې به ځان نه خلاصوو چې په خولو باندې ووایي الحمدلله. ځکه چې موږ ته الله پاک هغه نعمت راکړی دی چې د هغه نعمت شکرانه د موږ له توانه د باندې ده، خو حسب طاقت حسب البشریت چې د موږ څومره توان او طاقت ده، د بشریت څومره توان او طاقت الله راکړی، نو په هغه خو واقعا مکلف یو، په هغه خو یقیني مکلف یو. الله پاک څومره توان سره کړی صرف په خوله به نه وایو چې الحمدلله، بلکې د شکر اصلي معنا ته به لاړ شو چې هغه په لاسونو څه وکړو، په خوله څه وکړو، له دماغو څنګه کار واخلو، له پښو څنګه کار واخلو، له خپل شپږ اووه فوټه بدن نه چې الله راکړی دی د الله د دین په خدمت کې، او د خپلې دغې پاکې ښایسته د صحابو مدفن، د صحابو مشهد، د دې لکونو لکونو میلیونونو شهداو مشهد خاورې لپاره کومه قرباني ورکړو. نو د دې لپاره لازمه دا ده چې موږ په ټولو اندامونو باندې په لاسو په پښو په خپل بدن له خپلو دماغونو کار واخلو او شکرانه ادا کړو تر څو پورې الله راضي کړو. الله دې